مرحوم امیرشاه کارګر د ورپېښې د زړه ناروغۍ له امله له دې نړۍ څخه د نږدې 9 کالو په عمر د تل لپاره مخه وکړه. سلطان شاه د کارګر کشر ورور دی. هغه چې سترګې له اوښکو ډکې وایي کارګر د کورنۍ نیولې ان تر هېواده د رغونې فکرونه کول او غوښتل چې تل له نورو ځان ټیټ وولي. او په قوم کې او په کلي کې اجتماعي شخصیت و. موږ په فامیل کې داسې وضع کړه چې مثلا د ورور به ګرام و یې کلیوالو ملاتړ کړه، که کلیوالو کې به څه ګرام وي قوم ملاتړ کړه، که قوم کې به څه ګرام وي قوم ملاتړ کړه. هغه ګرام ملاتړ خپل یې هم و یې ملاتړ نه دی کړی او حتی خپل ځي ملاتړ نه دی کړی. به د ارمشاه دا کوشش کړ چې حق طرفداري وکړي. کورنۍ کې همداسې څوک شته چې داسې ونیسي؟ ولا نه، متاسفانه نه. فکر نه کوم چې داسې چې داسې ډول ځکه څو دا څلور به باید رښتیا وایم. یمیک په فامیل کې نه چې حتی په زمي کم کار نشته سره چې د زیون سي یا میګ زی خلر ډاګه کی یا قوم خلر ډاګه کی یا سیاست خلر ډاګه کی دا په هر لحاظ ډیر با افتکار سره و. د کارګر د جنازې په مراسمو کې د غرغښ ټلویزیون رئیس الحاج څخه سرور میاخیل چې له کارګر سره نږدې پاتې شوی وایي د کارګر د سیاسي او ټولنیزې برخې فعالیتونه د ستایلو او بریالي وو چې د خپل منطق او استدلال او خاصې وړتیا له مخې د خلکو پام ځان ته اړولی و. دا ځایي البته نه جبران کیدونکې ده. مرحوم امیرشاه کارګر هغه هستي وه چې دا یوازې او یوازې په خوست پورې محدود نه و، بلکې د افغانستان حتی د نړۍ په کچه هغه وتلی شخصیت په هر ډګر کې د دې بهر حیثیت درلودو. کله به که چیرې مسایلو کې د دوی سره ځکه زه د سره ډېر نږدې پاتې شوی یم، په ډېرو بحثونو کې موږ سره په غرغښ تلویزیون او یا په نورو شخصي محفلونو کې موږ سره ناسته پاسته درلوده، خو د ده ذهن په خپله په یوه محدوده کې ایثار نه و. د ده ذهن دومره پراخ و لکه یو بحر څخه چې څوک یو څاڅکی یو لاپه یو ګیلاس اوبه راواخلي، لکن هغه بې پایانه بحر لا همداسې جاري وي او په هغه کې کمای نه راځي. نه یوازې په سیاسي ډګرونو کې بلکې په مذهبي دیني مسایلو کې په اجتماعي کرکټرونو خصلتونو کې د ده بېلګې نه پیدا کېږي. د چینار راډیو موسس محمد غفور ماهدي وایي کارګر د سیمې او نړۍ په کچه وتلې سیاسي او ټولنیزه څېره وه او تشه ډکول یې مشکل کار دی. نه یوازې د خوست په سطحه، نه یوازې د هیواد په سطحه، بلکې د سیمې او نړۍ په سطحه هغه وتلې سیاسي او فرهنګي څېره وه چې د ده تشه به موږ په ډېر مشکل ډکه کړو. د مدني فعالیتونو په برخه کې د ده کړنې هر چاته جوتې دي. د سیاسي مسایلو په ښه خننه کې هغه دومره فعال و چې د هر موضوع به چې ده ته وسپارله د توضیحاتو په اړه به د هیڅ نه به مشکل نه درلوده. د کارګر خواخوږي او ملګري وایي کارګر د هیواد رغونې مینه درلوده او په مړینه یې ولس غمجن دی. ما ورته وویل چې کارګر صاحب څه حال دی؟ ده راته وویل چې ورنږدې یو. ما ورته چې چیرې نږدې وي چې مارګ ته، او یو ارمان یې دا و چې یو ځای سره کینو. کارګر یې کار سړی و. زه ټول د ده فامیل ته او ټول حاجي صاحب سخي او عادل شاه او ټول دوستان چې دلته موجود دي تسلیت وړاندې کوم. او څه چې ده کړل په دغه یوه مینه ورسره وه چې وطن باید ابود شي. ښکلی خاصیت چې ده لره هغه دا خاصیت و چې ده حسد نه لره. چا هر چنده یې لورېده، چا به چې خپل کور که خپله ونه بېله کوله، خپله ابدي به کړه، دا به په اند ډېر خوشحاله ده چې نه تنها د تڼیو قوم غمجن دی بلکې ټول خوست غمجن دی، ټوله لویه پکتیا غمجنه ده او په عموم کې ټول د افغانستان ولس نن غمجن دی. موږ د کارګر صاحب د کورنۍ سره په دې غم کې ټول شریکان یو. کارګر ولس ته په میراث ډېر څه ورپرېښودل او د هغه فولکلوریکي او سیاسي خبرې به تل د خلکو په یاد کې وي. کارګر صاحب دغه ولس ته یو میراث پرېښی دی چې هغه د رسول الله په نوم یو کتاب دی چې محمد وپېژنئ، په نوم یې کتاب ترجمه کړی دی، بیا یې چاپ کړی دی. د ولس ته دا میراث پرېښی دی. موږ به د ده یاد تازه ساتو او د ده هغه فولکلوریکې خبرې، سیاسي خبرې به راټولوو
او د یو کتاب په بڼه به یې چاپو. دای په ټولو هغه سیاسي مسایلو کې چې د سیمې په سطحه مطرح کېدل ډېر ښه او وړ او معقول نظریات به یې وړاندې کول. د مرحوم امیرشاه کارګر د جنازې په دې مراسمو کې د خوست والي حکم خان حبیبي د ټلیفون په کرخه د نوموړې کورنۍ سره غمشریکي شریکه کړه. حبیبي په تیر کې د کارګر ټولنیز او سیاسي فعالیتونه وستایل او هغه ته یې د لوی څښتن څخه د جنت الفردوس غوښتنه وکړه. سفرت پیغام د کارګر صاحب درنې او پتمنې کورنۍ ته، خپلوانو ته، دوستانو ته او په کور کې د نړۍ ولسوالۍ ټولو درنو قومونو مشرانو ته او په غټه کې د خوست ټولو ولسونو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوم. او استاد کارګر رښتیا هم چې څنګه چې د نوم نه معلومېده د ټولنې یو خدمتګار او کارګر و او په خپل ژوند کې د دې ټولنې لپاره د خدمتونه وړاندې کړي، څه په سیاسي ډګر کې او څه هم په نور ټولنیزه برخه کې د ده خدمتونه قابل قدر ګڼو، ملي ضایع ګڼو او رښتیا هم چې خالقه یې په اسانه نه ډکېږي. مرحوم امیرشاه کارګر له نن څخه شاوخوا 9 کاله وړاندې په 1426 کال کې د نړۍ ته سترګې وغړولې او له میخانیکي لیسې تر فارغ کېدو وروسته یې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په یو شمېر بستونو دندې ترسره کړې دي. مطبوعات څه شی دي؟ مطبوعات دوه طرفه خنجر دی، هم د ځان په ضد استعمالېږي هم د بل په ضد. دوه طرفه خنجر دی، هم د خلکو په ضد استعمالېږي هم د دولتونو په ضد. موږ به یې څه ډول مطبوعاتیان وو؟ زه فکر کوم په افغانستان کې د تېرو 10 کلو کې هر څومره مطبوعاتي کار چې شوی دی تلپاتې کار یې نه دی کړی شوی. علت دا دی چې انجویي دي، علت دا دی چې د معاش په مقابل کې دي، علت دا دی چې د پیسو په مقابل کې دي. او ملي مطبوعات هوډمن مطبوعات ځکه نشي راایجادېدای چې دلته مختلف عوامل لري. سیاسي کارپوهان وایي کارګر ته که څه هم په تېرو کلونو کې په لوړو بستونو د مقرر کېدو وړاندیزونه شوي وو، خو هغه په نظام کې د موجوده فساد، بې عدالتیو او یو شمېر نورو لاملونو له امله نه غوښتل چې په لوړو بستونو دندې ترسره کړي. پاکستان کې د بیان د ازادۍ په هکله د هېچ نه موږ انتقاد نه کوو، په هېچا باندې مې انتقاد لازم دی، تر هغې اندازې پورې څومره چې لازمه ده د لزوم نه یې خاطر دلته د ازادي د بیان شته. ولا عمل په کول متوجه کېدل هغه د پښتو متل دی، د چا ډوډۍ په مالګې وي او د چا مالګه په مالګې شي. په افغانستان کې زموږ مالګه په مالګې شوې ده. او د رسنیو اهمیت په ټولنیزو مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ټولو هغو مسایلو کې چې د انسان ژوند پورې مربوط دی سخت ارزښت لري، سخت اهمیت لري. او په خوست کې هغه رسنۍ چې تر اوسه فعالې دي، کار کوي. زه امیدوار یم چې نور هم کارونه لا بهتر شي او تر اوسه په بهتر حالت کې روانې دي. اوس هغه څېره چې تل یې په تلویزیوني او راډیوي بحثونو کې د خپل لوړ فکر مطالعې له امله د میز ملګري خاموش کړي، له ملګرو نشته او ځان یې لوی څښتن ته وسپاره.